د رمضان المبارک اخرنی شیبې شروع سوې. دا زموږ زندگی عجبه محدود ژوند دی. دا رقم موږ په شي نه پوهېږو، دا ټول عمر راسه تېر سو. هغه هم اوله ورځ به چې موږ او تاسو روژې ونیولې، د دغه رحمتو او د غفران و شیبو ته داخل سو. خو نن بیا داسې وخت رالی چې یو څو شیبې پاته دي، یو څو محدودې ورځې پاته دي. بیا موږ ته نه دی معلوم چې بل کال به موږ ژوندي وي که به مړه یو. هغه انسانان چې په روژ کال په دې تمه ناست وه چې زه اوس عبادت نه کوم، زه اوس ډېر ذکر نه کوم، زه د شب قدر د شپې عبادت نسم کولی، راتلونکي کال که خدای کول زه به ښه عبادت کوم. نن هغه رقم کسان یا هغه کسان چې دا امیدونه درلودل، نن هغه ډېر در خاورو لاندې دي. نه دی معلوم چې ما او تا راتلونکي کال په دغه مبارکه روژه کې، دغه د غفران په شیبو کې، دغه د رحمتو ډکو حالاتو کې ما او تا ژوندي که به نه یو. د خپل زندګۍ څخه د خپل زندګۍ دپاره یو څه وکړئ، د خپل ژوند دپاره یو څه وکړئ. هغه زندګي چې هغه ابدي ژوند دی، اخروي ژوند دی. قرآن کې الله وایي والآخرة خیر و ابقا. آخرت یا د آخرت ژوند دا ډېر خیر دی د دنیا د ژوند، او هغه همیشنی ژوند دی، ختمېده نه لري. بیا د دنیا کې چې ما او ته هر څه په دولت پیدا کړو، هر څومره پیسې پیدا کړو، هر څومره آرایش و آسایش راته برابر سي، هر څومره سهولیات راته برابر سي، لیکن بیا هم زړه شین وي چېرته چې غم حمله را باندې ونه کړي، چېرته چې داسې نه یو دښمن حمله را باندې ونه کړي، چېرته داسې نه یو مریض سمه خطرناکه مرضي راته ونه لګېږي. په آخرت کې بیا دا غم زموږ سره نشته، نه د دښمن غم سته، نه د مرض غم سته، او نه د مرګ غم سته. هېڅ غم هم موږ بیا نه لرو. د هغه آخرت دپاره په دغه شیبو کې موږ ډېر څه وکړو. خاص کر اخر عشره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، موږ په دې باندې بحث وکړو چې نبی علیه السلام وایي دوه شیان چې ته باید د ځان دپاره وغواړې. هغه څه شي؟ د الله څخه د جنت خواست کوه، او په الله سره پناه د جهنم د اوره غواړه. ګورئ په دغه عشره کې حدیث کې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو، بیان مو وکړو چې نبی علیه السلام فرمایي اولو عشره یا د دې میاشتې اول عشره چې کوم ده د رحمت ده، اولها رحمه او اوسطها مغفره. اوسط یا دوم عشره چې کوم ده یا درمیانه عشره چې کوم ده دا د مغفرت ده، او آخرنی عشره چې کوم ده په دې کې الله انسانان د جهنم د اور آزادوي. ان چې در دې پرې هم په حدیث کې راغلی چې په زرها و الف راغلی دی، په زرها و انسانان الله د جهنم د اور آزادوي. ما ورته باید الله ته خواست وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنه دا روایت نقل کړی دی. وایي نبی علیه السلام به دغه دعا موږ ته دومره ډېره ویل، دومره ډېره به یې راښول لکه د قرآن چې یو آیت به نبی علیه السلام موږ ته څومره ډېر ویلی، څومره ډېر به یې را زده کوي. دغه دعا هم د الله رسول موږ ته بیخي ډېر را زده کول. کومه دعا؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وایي تاسو دغه دعا زده کړئ: اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم. خدایا زه په تا سره د جهنم د عذاب څخه پناه غواړم. واعوذ بک من عذاب القبر. خدایا په تا سره د قبر د عذاب څخه پناه غواړم. واعوذ بک من فتنة مسیح الدجال. د دجال د فتنې څخه ای الله په تا سره پناه غواړم. او ای الله د ژوندو او د مړو د فتنو څخه په تا سره پناه غواړم. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې دغه اخر عشره چې کوم ده دا د جهنم څخه د ازادۍ عشره ده. په دې کې ما او تا لاسونه الله ته پورته کړو. د شپې خاص کر د شب قدر چې کومې شپې دي په دې به بیان وکړو چې څومره قیمتي لمحې دي. ده په لږ څه باندې الله ډېر زیات ثواب موږ ته راکوي. په یوه لمحه عبادت باندې د ډېرو شپو د عبادت ثواب الله موږ ته راکوي. دا موږ باید د لاسه ورنکړو. دا په پالتو مجلسو، دا په بازارو کې د ګرځېدو، دا د کاروبارو دپاره یا د نورو شیانو دپاره موږ دغه شیبې مصروفه نه کړو. دا خاص د عبادت دپاره کړو، دا خاص د عبادت دپاره کړو. بیا دا لمحې موږ ته نه دي معلوم چې په موږ بیا راسې کولی شي. موږ به بیا ژوندي که به نه یو. دا زموږ محدود ژوند، دا زموږ کم ژوند،
دا زموږ کمه زندګي ګوره بیا به څنګه یې ما او ته به بې ژوندي که نه لهذا د دې شیبو څخه فایده واخئ دا یو قیمتي لمحات دي دا یو چانس دی د دې څخه استفاده وکړئ په دې اخره عشره کې د الله استغفار ډېر غواړئ